اوس د هغې نه بعد وی مؤلف وی په شپه کې د خوب نه د راویښېدو په وخت اذکار، شپه کې د خوب نه د راویښېدو په وخت اذکار، یعنې یو سړی ودرې او د شپې په منځ کې راپاڅېد، نو چې راپاڅېد دی به څه وي؟ ګوره دا دلیل دی په دې خبره باندې، یعنې اوس ګوره د دغه ټیم دپاره هم اذکار شته، دلیل دی په دې خبره باندې چې شریعت دا خبره زموږ نه غواړي چې زموږ دا ژبه د هر وخت د الله په ذکر لمدی، که هغه ته ویښې، که هغه ته د خوب نه دغه ټیم کې راپاڅېدی او که هغه ته ویرېدې په خوب کې او که هغه ته هسې راپاڅېدې منځ کې او بیا ویده کېږي، د هر ځای خپل اذکار او دعاګانې راغلي او دې سره ژوند چې دی هغه برکتي او د دې سره د الله رب العزت ته طرف نه رحمتونه په بنده باندې راورېږي او معمولي اجر پې الله نه ورکوي. ډېرو اذکارو دعاګانو باره کې تاسو واورېدو چې الله پې ناشنا بې حسابه اجر ورکوي. اوس دې اورني ذکر او دعا ته ګوره چې په دې الله څه اجر ورکوي، او دا ډېر اسان اذکار دي او دعاګانې دي، خو هغه چا دپاره چې څوک یادوي او الله ورله توفیق ورکړي، چې نه یادوي هغه ته دا سوره فاتحه هم ګرانه ده، دا سوره فاتحه هم نشي ویلی صحیح، چې شوق یې نه وي نو هغه د مانځه دپاره سوره فاتحه نشي برابرولی. پاتې لا مسنون اذکار او دعاګانې، دا خو مسنون دي، لازم خو نه وي د دې ویل. دا اولنی ذکر چې راوړی دی یا دعا، دا حدیث امام بخاري، امام ترمذي، امام ابو داود راوړی دی. عباده بن صامت رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من تعار من اللیل، څوک چې د شپې راپاڅېږي، یو سړی ودرې او د خوب نه منځ کې راپاڅېد، فقال او دا ذکر وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دا اذکار دي چې دا ماشومانو ته مې یاد دي، ماشومانو ته دا ډېر یاد دي، دا الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة، یعنی کم داسې هغه ګران ذکر دی او د قرآن سپاره پوره یادول دي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال او بيوي اللهم اغفر لي، يلا موبخ، او دعا یا د اللهم اغفر لنا لوزان لنوري دعاګانې وغواړي چې څه په زړه کې هغه وغواړي، او لازم نه چې اللهم اغفر لي وایي، اللهم اغفر لنا وایي، بله دعا یا الله د قبر د عذاب نه مې بچ کړه، مثال پښتو کې یا الله زما مور پلار وبخه، یا الله ما وبخه، یا الله رزق مې پراخه کړه، یا قرض مې ختم کړه. استجیب له، الله بوله د دعا لازم قبله، دا معمولي اجر دی. هر یو راماتې وي یاره بس مسلې دي او دا به څه کوو، نو د حل کېدو لارې شتي، خو چې څوک خو پې عمل وکړي که نه، کومه شپه ته راپاڅېدلی دسې او دا ذکر دې کټ کې ویلی دی او بیا د الله ته لاس اوچت کړي، بیا ته ووایه که نه چې ستا دا مسلې حل کېږي او که نه حل کېږي. سحر ماښام په مخلوقاتو پسې یو سړی منډې وهي، په پلاني او په علاني پسې روان او هر یو ته فریادونه کوي، مسلې به ستا د کوم ځای نه حل شي؟ مسلې به ستا د هغه ځای نه حل شي چې ستا به پې ګمان هم نه وي، چې کله ستا د الله سره رابطه مضبوط وي او اذکار او دعاګانې وي. ورب الکعبه، په دې ته قسم خورم چې ته به خبر هم نه شي چې ستا د مسلې الله د کوم ځای نه حل کوي. الله به دا مخلوقات مسخر کړي ستا دپاره، ناشنا لارې به تاله پیدا کړي د غمونو نه، د مصیبتونو نه د وتو، د دنیا د خوشحالیانې او نعمتونه به تاله درکړي، او ظاهره کې به تا سره څه نه وي،
یعنی عجیبه دا ده داسې چې چې ستا به ګمان نه وي ګمان کله نه چې کله سړي سره ظاهري اسباب هغه نه وي اوس یو سړی مالدار دی تجارتونه دي بل شی دی بل شی وزر دی بل مقام یې دی یو خبره یو سړی چې هغه نه ورسره دومره دنیا شتي نه دومره مال شتي او هغه د خوشحالو ژوند به تېروي د هغه مسلې حل کېږي د هغه مصیبتونو نه وځي پوه شي چې د عرش والا سره رابطه مضبوطه ده او عرش والا ته د دې ضرورت نشتي چې یو سړي له به مال ورکړي د ده په ملکیت کې نو بیا به یې د غم نه وباسي نه په بله طریقه په بله طریقه په بله طریقه هم د غم او د مصیبت نه ویستی شي دا خو انسان دی چې ته اوس انسان ته چې ما سره مرسته وکړه یعنې مالي مسله ده تا دی به تاله مال درکوي نو تا سره به مرسته کوي دا مرسته په بله طریقه نه کېږي رب العالمین ته دې ضرورت نشته چې لازم به تاله دا مال ستا په ملکیت کې درکړي دا مخلوق به درته مسخر کړي ته به دې خبر هم نه خو چې کله سړی د الله سره رابطه ساتي او چې دې مخلوقاتو پسې منډې وهي سهار ماښام نو همدقه شان به ګرځي مخلوقاتو پسې سړی هله ځي د اسبابو په درجه کې پسې ځي وروستو د رابطې د الله سره او الله ته خپله خبره وکړي نو بیا ځان له خپې لاس وهي چې لار لټوي نو هلته الله ته ویلي دي اوس لار لټوي د اسبابو په درجه کې رب العالمین ورته دغه اسباب اسان کړي نو چې تا الله ته نه دي ویلي او منډې وهي نو خو الله ته دې ویلي نه وي تا خو هغه ته فریاد نه دی کړی تا خو هغه نه څه غوښتلي نه دي او د اسباب جوړونکې په اسبابو کې اثر اچونکې دا د الله کار دی نو ته د کوم ځای نه په اسبابو کې اثر راولي ته پکې اثر اچولی شي او ته اسباب ځان له جوړولی شي چې الله نه یې غوښتلي دا قمقلتوب دی یعنې ته اوس د یو سړي خواله ورلی چې زما دا پلاني مسله ده دې کې ما سره منډه وکړه هر قسمه منډې مالی او غیر مالی دا سړی د هغه وخته پورې تا سره منډه نشي وهلی چې څو پورې الله د ده په زړه کې نه اچوي چې د سره منډه ووهه د هغه وخته پورې تا سره منډه نه وهي نو څنګه ته په ده پورې نښتی بغیر د دې نه چې تا الله ته ووایي اول خو هغه رب ته ووایه که نه کوم رب په لاس کې چې په ګوتو کې د زړونه د انسانانو دي اول خو هغه ته ووایه نو هغه به درته دا مخلوق مسخر کړي او حدیث کې راځي چې کله د الله څوک خوښ شي نو الله جبریل علیه السلام ته وایي دا پلانی زما خوښ دی د سره محبت کوه نو هغه بیا دې ملایکو ته وایي باقي ملایکو ته چې د الله پلانی خوښ دی زما هم خوښ دی تاسو سره محبت کوه او بیا د ځمکې والا په سینو کې او په زړونو کې دې سړي دپاره الله محبت ورواچي نو دا د الله کار دی خبره مې دا کوله چې دا ذکر دا پنځه سپارې پنځه کرښې دي پنځه هم نه دي درې هم نه دي دوه نیمې کرښې اوس دا دوه نیمې کرښې ذکر تا ووایي او تا په هغې پسې څه چې د الله نه غوښتو هغه دې وغوښتو رسول صلی الله علیه وسلم وویل الله به یې درکوي بیا واوره فإن توضأ که دا سړی اودس چاردام وکړي دینداره سړی دی راپاڅېد د شپې د خوبه نو وایي چې یاره هسې موقع ده زه خو راپاڅېدلی یم راشئ یو 2 رکعته لمونځ به وکړه فإن توضأ که دې سړي اودس چاردام وکړو وصله لمونځ یې وکړو قبلت صلاته رب العالمین به ورته دا لمونځ قبلوي قبول شوی لمونځ د چا نه دی په کار تاسو ته بدشتي ستاسو لمونځونه قبول شوي دي که نه نو هر مؤمن کوشش کوي چې زما یو 2 رکعته لمونځ دی الله زما قبول کړي 2 رکعته 2 دا د مؤمن کوشش او یریږي هم په ده کې چېرې زما د اعمال به ګوره قبول شوي او که نه به اوس دلته ستا دعا هم قبلېږي لمونځ هم قبلېږي دا ذکر چا ته بغیر کتاب د کتونه دا چا ته یاد دی ته یې وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا حول ولا قوة ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي او که دې به زه یې بله دعا وي بل چا ته یاد دی نه
هاتوا سيد لا إله إلا الله وحده بارك الله فيك. نو دا دې فضیلت دی او دغه ذکر دی او دغه مقام دی او دغه ځای دی.